د هندوستان د کرکټ اوسنی کپتان ویراټ کوهلي له خپل افغان مینوالو څخه مننه وکړه. سلام او وخت مو پخیر. د ویډیو له شیر کېدو وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګري نشان ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوې او تازه مطالب خپروو. د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان ویراټ کوهلي وایي خوشحاله یم چې په افغانستان کې هم ګڼ شمېر مینوال لرم. ویراټ کوهلي د امریکا غږ آشنا ته په افغانستان کې د خپلو مینوالو په اړه وویل خوشحاله یم چې په افغانستان کې ډېر مینوال لرم، مننه او درناوی یې کوم. کوهلي د نړۍ په غښتلو منډو جوړونکو کې شامل دی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ډېر زیات مینوال لري. د هند د کرکټ ملي لوبډلې د پنجشنبې په ورځ د جون پر 20 د انګلینډ د ساوثهمپټن په ښار کې د کرکټ په لوبغالي کې له افغانستان سره د روانې سیالۍ لپاره تمرین وکړ، خو باران وشو او تمرین یې نیمګړی پاتې شو. دې باران د افغانستان تمرین هم لغوه کړ. هند د شنبې په ورځ له افغانستان سره خپله لوبه کوي. هند د نړیوال جام په روانو سیالیو کې 3 لوبې ګټلې او یوه لوبه یې د باران له امله لغوه اعلان شوې ده. افغانستان بیا 5 لوبې کړي او 5 واړه یې بایللي دي. له هندوستان سره یې 6مه لوبه د شنبې په ورځ ده. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.